ما که اهل حدیثو پسې خبرې کړي نن زه خپل ځان پسې هم خبرې کوم زه مخکې په غلطه وم نو چې کله زه په غلطه یم چې ځان پسې خبرې کوم نو بل پسې هم کوم ټولو دا وایي چې منکر حدیث کافر دي ویې کوئ نه زه ورسره وم زه هم ورسره کافر وم داسې ده که نه نو چې کله دې ټول ورته کافر ویلي او زه ترې نه جدا شو ولې احادیثو نه منلو په وجه باندې تاسو ووایئ دا زما بېوفایي دي که د دوی بېوفایي زه چې اوس اهل حدیثو ته راغلم د حق منهج مونږ قبول کړو نو په مونږ پسې دومره خلک کوخلې را ښکلا وکړئ چې اشاعت او جمعیت دومره کمزورې په کمیونټونو او سپکې ما ته خو مې دا زوی وایي نو چې کله زه دغو خلکو سره وم دومره سپکې ما پورې نه دي ویل شوي خو چې کله زه اهل حدیث سره شوم نو کم از کم دوی مسلمانان له خو دا پکارو چې اهل حدیث سره زمونږ اختلاف په خپل ځای کم از کم انکار حدیث نه خو راغی کنه دا اعتدال دوی کې نشته او زمونږ په راتګ سره چې مونږ یوه ویډیو پیله ځل وکړه چې زه قرآن او حدیث منم بل څه نه منم یو قاري صاحب ما ته میسیج وکړو ما ته یې چې مفتي صاحب 15 میاشتې کېږي منځونه مې هم پرېښي وو او د قرآن حافظ یم تلاوتونه مې هم پرېښي وو ما دا سوچ کړو چې دا خو د ټولو نه نږدې سړی چې ده براعت وکړو په الله قسم یې وښود چې منځونه مې هم شروع کړو تلاوت مې هم شروع کړو داسې ملګري شته لکه بهر ملک یو دی احسان الله الله دې خوشحاله لري هغه کېدای شي زموږ خبرې مې اورېدلي نورو علماو هم ورته ویلي نو هغه یوه داسې ویډیو وکړه ګوره خلک عقل لري یوازې اهل حدیث وروڼه ما سره کلک د الله د پیغمبر په احادیثو داسې ودرېدل چې واقعي زه هر بیان کې دا خبره کوم چې دا د گفتار خلک نه دي دا د کردار غازیان هم دي زما نه نږدې ملګرتیا د هېڅ چا نه ده پاتې شوې چې زه ملګرتیا نه کوم لرې لرې خلک لګیایي نو هسې دوی دې په خپله بندګۍ باندې نظرثاني وکړي چې موږ څومره کمزوري نو الحمدلله زه کمزوری نه یم زه چې چا سره څومره نږدې پاتې شوم چې غلطي مې پکې لیدلې ده هېڅ ملګرتیا یې نه کوم نو ټولو ملګرو ته دا ویل چې که په بهر ملکونو کې دي یا دلته دي ای مسلمانانو د خپل ایمان تحفظ وکړئ دا سوال د الله نه کوي چې آخره خاتمه دې په اسلام شي د هېڅ چا ملګرتیا مه کوئ د حق ملګرتیا وکړئ بس قرآن او حدیث منه ته سره اهل حدیث سره مه کېږه په قرآن او حدیث منه